بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمد وقتی پیم د کمپیوټر ټکنالوژي چینل څخه ستاسو په درنه خدمت کې یم. محترم دوستانو، که تاسو لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټکنالوژي چینل ته راغلي یاست، مهرباني وکړئ زموږ ویډیو د سره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو باندې کمنټ ورکړئ او همدارقم ته د نورو معلوماتو لپاره زموږ سره په اړیکه کې شئ. راځو د نن ورځې په خپرونه کې لرو چې موږ څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر په باره کې کوم خصوصیات چې لري هغه معلوم کړو. مثلا هر کله چې تاسو کمپیوټر اخلئ باید تاسو د کمپیوټر ریم وګورئ، پروسیسر یې وګورئ او همدارقم ته د خپل کمپیوټر هارد ډیسک او ډسپلی ټول وګورئ، تر څو دغه خصوصیات تاسو په خپل کمپیوټر کې کوم خوښ شو د هغې په اساس قیمت ورته ټاکل کیږي او اخیستلی کیږي. راځو موږ پیژنو چې زموږ په کمپیوټر کې څومره ریم موجود دی، څومره پروسیسر موجود دی او کوم ماډل کمپیوټر دی زموږ. دغه ټولو خصوصیات به د کمپیوټر انشاءالله نن ورځ وایو. راځو د دغه خصوصیاتو د معلومولو لپاره تاسو به رابشئ دلته کنټرول پینل ته او په کنټرول پینل کې به دلته راشئ سیسټم ته. کله چې سیسټم ته راغلی په دې ځای کې تاسو په کمپیوټر کې کوم اپریټنګ سیسټم انسټال دی، وینډوز الټیمیټ، وینډوز 7 الټیمیټ تاسو په کمپیوټر کې انسټال ده او همدارقم تاسو د کمپیوټر چې کوم کمپیوټر دی ډیل کمپیوټر دی او په دې کې پروسیسر څومره دی، کور ټو ډو پروسیسر او څومره ساید لري، 2 جی بی 2 ګیګا هرتز دی. همدارقم تاسو د کمپیوټر انټل انسټال میموري یا ریم کې څومره اندازه کې دی، رینډم اکسس میموري دا پکې 2 جی بی ده. همدارقم تاسو په کمپیوټر کې کوم ډول اپریټنګ سیسټم 2 جی بی 100 بیت اپریټنګ سیسټم انسټال دی، 32 بیت اپریټنګ سیسټم پکې انسټال دی. دغه خصوصیات دي او په همدې طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر تاسو غواړئ چې په دغه کې تاسو په کمپیوټر کې څومره هارد ډیسک موجود دی، هغه هارد ډیسک هم تاسو معلومولی شئ. د هارد ډیسک د معلومولو لپاره تاسو کولی شئ چې چېرته لاړ شئ، دلته رابشئ په کمپیوټر باندې به رایټ کلیک به وکئ او منیج ته به لاړ شئ. کله چې منیج ته لاړئ په دغه بیا به راشئ ډیسک منیجمنټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ډیسک منیجمنټ باندې کلیک وکړو دغه ځای کې تاسو د کمپیوټر ټوټل هارد ډیسک لیکلی چې 232.8 جی بی دی، چې دا په دې کمپیوټر کې 2.5 جی بی هارد ډیسک موجود دی، مګر څه یې په دغه ډرایبونو کې مصرف شوی دی، دغه دلته چې کوم کم دی د 2.5 څخه، نو دغه په دغه ډرایبونو پې جوړ شوي دي، نو په دې خاطر پکې دومره کم دلته لیکل شوی دی. په دې طریقه سره تاسو هارد ډیسک معلومولی شئ او بل یې ریم تاسو په دې طریقه سره معلومولی شئ. یو خو داسې ده چې تاسو به دلته سټارټ مینو ته راځئ، په سټارټ مینو کې به کنټرول پینل ته او دلته به بیا سیسټم ته راځئ، نو تاسو سره به د کمپیوټر دغه ریم او پروسیسر په باره کې معلومات راوړي. او بل غواړئ که تاسو یې نږدې نه زر راواړوئ په کمپیوټر باندې به رایټ کلیک وکئ او پراپرټیز ته به لاړ شئ، نو په دې طریقه سره تاسو دغه هم اړولی شئ. نو محترم دوستانو، تر نن ورځې پورې زموږ د دې درس مربوط ویډیو په همدې ځای پای ته رسوو. تر بل ویډیو چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، د الله په امان.